احسان الله احسان سے تو قرآن وقوم چې هغوی راشي او خپل تاثرات زموږ سره شریک کړي. احسان الله احسان سے. الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل زبیر عقاب سے او زمونږ د دې نننۍ خوندور محفل مشر میلما عزیز لالا صاحب د اواز ملکند ټولنې صدر ناموس خان ناموس صاحب او د دې محفل کې چې څومره ملګري ناست دي ټولو ته د زړه د اخلاصه سلامونه وایم. خو بیا د ټولو نه زیات سلام هغه خلکو ته پیش کوم نن چې دا پروګرام د چاپدیره کې را جوړ دی. دا حجره حاجی بخت کرم صاحب دا د مرحوم حکیم خان حاجی صاحب بچی دي. یقینا دا یو میلمه دوست خلک دی، پښتونپال خلک دی او نن د دې خپلو مزدورانو سره دا 1 مئی یوم مزدور لیبر ډے چې ورته ویل کېږي، یقینا چې د دې دا ستړی دا هغوی په خپل ځای راغونډه کړې ده. حاجي عامر عبدالله صاحب، خلیل الله افغان صاحب، ډاکټر حیدر علي صاحب، دې ټولو ته چې کوم دی نو زه زیات د زړه د کومې نه سلامونه وایم او شکریه ادا کوم. ډېره مننه. هغه اجمل بابا واز کې بولی په پټو کې د زماشي، واز کې ولي په پټو کې د زماشي، خواري زو کوم او ګټه تعالی راشي. نو دا واقعي مزدورانو دا تباه شو دي کې سرمایه‌دار نظام چې کوم دی هغوی مزې وکړي او دا نور لاندې خلک د دې استحصال کېږي. زه به د یو مزدور نظم ووایم چې د هغه په ژوند کې څونه تکلیف دی، دا به زه داسې ووایم. وایي څه به ژوند تېر کړم، څه به خوند د زندګۍ واخلمه، څه به ژوند تېر کړم، څه به خوند د زندګۍ واخلمه، زه په دیاړۍ کې چې 800 روپۍ واخلمه، دې کې بچي له علاج وکړم که خوراک پې واخلم، دې کې بچي له علاج وکړم که خوراک پې واخلم، ځان ته خیرې کوم مېرمن د غریبۍ واخلمه، دې کې بچي له علاج وکړم که خوراک پې واخلم، ځان ته خیرې کوم مېرمن د غریبۍ واخلمه. او چې اختر راشي بیا په سوچ کې شمه فکر کوم. عقاب صاحب وایي چې اختر راشي بیا په سوچ کې شمه فکر کوم، اوس مې ماشوم بچي له بیا پسې سپلی واخلمه. او زما غربت زما د لاسونه کتاب راښکلی فیصبو، وایي زما غربت زما د لاسونه کتاب راښکلی، قلم را واخلمه کلاس کې تبرګۍ واخلمه. او بیګا دیاړي مې د بچي په یو علاج کې ورکړه، بیګا دیاړي مې د بچي په یو علاج کې ورکړه، اوس غریب نیولی یم په څه ورله ډوډۍ واخلمه. بیګا دیاړي مې د بچي په یو علاج کې ورکړه، اوس غریب نیولی یم په څه ورله ډوډۍ واخلمه. او سحر چې زما په تیاره کې نو بچي مې وده وي. ناموس خان صاحب وایي سحر چې زما په تیاره کې نو بچي مې وده وي، بیا چې راځم په ودو تې نه کوږی واخلمه. سحر چې زما په تیاره کې نو بچي مې وده وي، بیا چې راځم په اوږو ترې نه کوږی واخلمه. او د غربت ژرندې مې د خوار اولس ځواني دل کړې، د غربت ژرندې مې د خوار اولس ځواني دل کړې، چې ټاټ اکدم نو د سمټو یوه بوجۍ واخلمه. او زما د ستړي ژوند قصه د اورېدو خو نه ده، زما د ستړي ژوند قصه د اورېدو خو نه ده، احسان غلی شه که خولې له دې سوتلی واخلم.